یو باچاخان بابا راغلی خو چا نه پیژنده په پښتنه خاوره به بل داسې اتل نه لاله چې ځان راته بد ښکارېږي دا په خوله ویل نه راځي ځان راته بد ښکارېږي دا په خوله ویل نه راځي ماله په شونډو ننګو غزل لیکل نه راځي او وخت او حالاتو داسې حد ته رسولې دنیا چې د ژوندون د تېرېدو پکې وس چل نه راځي بلنه چې وخت او حالاتو داسې حد ته رسولې دنیا چې د ژوندون د تېرېدو پکې وس چل نه راځي او یو باچاخان بابا راغلی خو چا نه پیژنده بلنه چې یو باچاخان بابا راغلی خو چا نه پیژنده او په پښتنه خاوره به بل داسې اتل نه راځي بلنه چې یو باچاخان بابا راغلی خو چا نه پیژنده په پښتنه خاوره به بل داسې اتل نه راځي او دغه څو شعرونه نور هم چې نور د دې جنګ د اوږدېدو بانې له څه پاتې دي خو دغه موټی پښتونخوا او پښتانه پاتې دي بلنه چې نور د دې جنګ د اوږدېدو بانې له څه پاتې دي خو دغه موټی پښتونخوا او پښتانه پاتې دي او سی به حساب به کوو خو وخت اختصاب چې راشي ډېرې خبرې مې لا تا ته په خوږ زړه پاتې دي او دا د غفلت په خوب وده خواره واره پښتانه ډېر مې راویښ کړل خو لا ډېر رانه وده پاتې دي مننه چې دا د غفلت په خوب وده خواره واره پښتانه څه مې راویښ کړل خو لا څه رانه وده پاتې دي او دغه څو شعرونه مې د خیبر په دې جرګه باندې وړاندې ورځو کې نوي لیکلي وو چې ورکو به یو بل لک لک لاس جوخته سینه پښتونه ورکو به یو بل لک لک لاس جوخته سینه پښتونه راځه په خاوره د خیبر چې شو جرګه پښتونه او څنګه چې مو یره د سرونو د بایللو نشته څنګه چې مو یره د سرونو د بایللو نشته داسې چې ورکه کو د زړونو نه کینه پښتونه او چې اوس هم یو شو دنیا به رانه غواړي امان نه لاسه تلي نه راغلي دي راځه پښتونه او ته خو اکثر په خپله توره ځان په خپله وخې بل څوک کوی شي مړه ستا مقابله پښتونه مننه چې ته خو اکثر په خپله توره ځان په خپله وخې بل څوک کوی شي مړه ستا مقابله پښتونه او که په دې وخت کې هم د ننګ میدان ته ونوتې بیا به دې کېږي په ژوندوني جنازه پښتونه او دوه ګامه تګ دی پکې ژوند او امن دواړه ښکاري چې شو روان د باچاخان په نظریه پښتونه مننه چې دوه ګامه تګ دی پکې ژوند او امن دواړه ښکاري چې شو روان د باچاخان په نظریه پښتونه او که څوک خبر نه وي هغه به هم خبر شي درنه او بیان دنیا ته کړه او تر ستا قصیده پښتونه